بسم الله الرحمن الرحیم. ګران ملګرو، نن په یو داسې طریقه باندې کار کوو چې څنګه د ټیک ټاک فالوور په څو دقیقو کې په زرګونو زیات کو. نو دا ډېره اسانه طریقه ده. هغه چا لپاره کار کوي څوک چې نوی ټیک ټاک جوړ کړي، لکه ما نوی ټیک ټاک جوړ کړی ده. تاسو ګورئ اووه مثبت 9 فالوور لري. نو تاسو یې ګورئ چې دا فالو زه څنګه زیاتوم، په کومه طریقه سره یې په زرګونو زیاتېږي ډېر زر. نو د سرچ سره د سرچ کې به ولیکئ چې فالوست لیکم WIST دا فالوست لیکم. تاسو یې ګورئ دغه به تاسو فالو کوئ. کله مو چې دا فالو کړ، تاسو یې ګورئ د فالو کوم. دلته دا یو نوی فالوینګ لري. تاسو یې ګورئ زه د فالوینګ ته ورځم. فالو مې کړ، زه ورځم. کله چې دلته ورغلو فالوینګ ته، دا د فالوینګ لیست څخه به تاسو 25 کسه فالو کړئ. ګورئ 3 4 5 6 7 8 9 10 دا به تر 25 پورې فالو کوئ. کله چې تاسو 25 کسان په دې کې فالو کړل، نو تاسو یې ګورئ که چېرې مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، زموږ چینل هم ضرور سره سبسکرایب کړئ تر څو داسې نورې ښایسته ښایسته ویډیوګانې د ستاسو لپاره جوړې کړو. نو بیرته وځو، بیا بیرته چې وځو که څه وګورئ هماغه فالوینګ زه لرم. ریفریش کوم یې، کوم فرق پکې نه دی راغلی. نو اوس ځو بیرته هغه فالوست ته ورځو. هغې ته کله چې ورشو، تاسو راځئ بیا سرچ ته ورځم. سرچ باندې کلیک کوم. فالوست مې تیار لیکلی دی. نو کله مو چې په دې باندې کلیک وکړ، هغه نفر، هغه کسان چې موږ تاسو مخکې 25 کسان فالو کړي وو، بیرته ان فالو کوم. وګورئ دا بیرته ان فالو کوم په ترتیب سره. نو په دې طریقه سره په ډېرې اسانۍ سره کولی شئ چې په څو دقیقو کې یا څو ورځو کې تاسو په لسګونو زره فالوور په اسانۍ سره پیدا کړی شئ. دا نوې طریقه ده، ډېره اسانه طریقه ده او ډېره ښه طریقه ده. نو چینل هم در سره سبسکرایب کړئ، له نورو ملګرو سره یې هم شیر کړئ تر څو نور ملګري هم ورڅخه برخمن شي. اوس یې ګورو، راځو اوس بیرته شاته کېږم. تاسو یې ګورئ چې زما فالوورو کې فرق راغلی او که نه. زه یې ګورم، شاته کېږم، بیا شاته کېږم، فل پروفایل ته راځم. هماغه دی یعنې 9 مثبت 10 شول. بیا یې ریفریش کوم. کله د څو ځلې ریفریش کوئ، دا د 9 مثبت 10 دي. نو یو ځلې بیا ریفریش کوم. ریفریش مې کړ، یو کم شو، 9 مثبت 9 شول. نو 9 مثبت 10 شول. بیا څو دقیقې دمه کوم، څو دقیقې وروسته یې بیا درته ښکاره کوم چې څومره فالوور زما زیاتېږي او څنګه زیاتېږي. نو په دې طریقه سره کولی شئ چې په اسانه طریقه سره خپل فالوور زیات کړئ، په لسګونو زرو ته یې ورسوئ. وګورئ زما فالوور تاسو وګورئ 399 ته ورسېدل. نو په دې طریقې سره تاسو کولی شئ چې ډېر په چټکۍ سره فالوور په زرګونو او سلګونو په څو دقیقو کې زیات کړئ. نو دا وه د فالوور زیاتولو نوې طریقه. که چیرې ویډیو خوښ شوي، له نورو ملګرو سره یې هم شیر کړئ او زموږ چینل ضرور در سره سبسکرایب کړئ. د خدای په امان.